آخری کال شوالو چټیان شوالې زمون په منځ کې جهودیان شوالې ټول طالبان بیا پسل ګوژړېږي شور په منځ کې رخصتیان شوالې درسونه ختم شو دوستان خفه دي سترګې یې سرې ټول استادان خفه دي خدایه د څه غمجن ورځ ده کنه لاندې خو ځمکې پاس اسمان خفه دي کتاب خفا دا مدرسه خفا دا نن د ګلونو باغچه خفا دا ورنه روان شولو د دین پتنګان په جدایي د رزګار خفا دا جوړ شولو خپل منځ کې یارانو بیلتون نن ورته سخت شولو دا ستړی ژوندون بیا خدای خبر چې ملاقات به وشي لاړلو نن د زندګۍ مې سکون نن ورسی خړه مدرسه جړېږي په طالب جان سی بیا کمره جړېږي چوټیان شولې بیا کورو ته درومي کالی خو پرېږده علاقه ژړېږي شولو جدا نن ښکلي ښکلي یاران د مدرسې څه ښکلي ښکلي دوستان د باغ بلبل هم نن ژړلي کنه زمونږ باغچې نن روان دي ګلان نن شولو ختم بخاری ترمیزی ټول طالبان کوي د غم اسویلی وړي سلګي کوي نن هر فیرټ کې یارانو سخت د نن دا تنهایی استاد راکړه رخصتي زما کال اخري شو حقيقي زما خدای مهربان د ملاقات به وشي غاړه دې راکړه په چوټي زما رخصت غواړي خامخا اوایا کان رازی رتا سپا اوایا را سر وکړه د لوزونه کانا غاړه دې راکړه رتا دا اوایا بستر بار کړلې روان دي ګلان په سوچ کې ډوبي استادان دي ګلان د هر استاد خولې نه فریاد اوازي خفا خفا یې شګردان دي ګلان رنگ دی شو زیړ غمجن ښکارېږي زړګی مې ولیږي لمن ښکارېږي ای ټټنګوال حبیبه ووایه نن دا چا په سوچ کې ارمنجن ښکارېږي دا ښکلې مصري په آواز وړاندې کوي بلبل کرم د ترنم شهزاده حافظ الله شاهد او شاعر دی
ډیر محترم رور حبیب الله ټاټنګوال. والسلام.